بیت اللہ شریف کی بتان پرات دی دا کعبی پا حرم کی بتان پرات دی سرور کونین تاجدار حرم شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمائل شابو خیجا دا بیت اللہ شریف پا دی دیوالونو کی چکم بتان راز وڑن دی دخکت رو غردو آغایم غردو چکم اخواتی اخوا پراتو خلقو خخ کریو آغایم لری کرل پا دی دوران کی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور کونین تا درخواست کی محبوبا ما تو آئے چاب بوتان اغرزوا بوتان ختم کا تسنسی کا داللہ محبوب پخبل ولگتی نوڑی پخبل پی باندی لازن لگوئی آقا مولا و تو فرمائل چیز پدی بوتان باندی گتی زکن لگو ما کزما لاس بی بانے اولگی دنو بیابا پی دا جہنم اور سر نکی خادم دا قید و جہان دا کور تور سر دے یا بچائی دو یا بی بی دا یا بچائی دا یا بی بی دا روٹائی پورے کولی پتناربانے حضور مبارک تشریف روڑو حضور مبارک تشریف روڑو حضور مبارک با دا کور دا بیبیانو سر و تور سر و سر کل کل خوش طبیعتی کولا دا قید و جہانو فرمائل چھے بی بی تا خو روٹی ہو لگولی یو پیڑا مالم جوڑا کچھے زم روٹی پا دی تنور کیو لگو چھے دا زنانا روٹی سنگا لگئی چھے دا زنانا روٹی سنگا لگئی حضور مبارک یو پیڑا ہوا خلا قید و جہان پخپل اللہ سن مبارک دا غین روٹی جوڑا کا سروری کونین پتن عربان دی روٹی لگئی تھول روٹی پخیش ولیا تھول روٹی دا تنور نروشو کولیش ولی خوچ کم روٹی دا مدینی منوری جانا لگو لیوا او مغشان پتنور لگی دلی دا او پاگی کی وچوالے نا پیدا کی گی چی دا وچشی سرشی او بیا زنان روشو کی وطا ناستا دا ناستا دا ناستا دا ناستا دا روٹی نا پخی دا زنان حضور مبارک لرالا یا رسول اللہ تمام روٹی پخیش لی کم روٹی چی تاسو لگولی دو مغشانو مزا اقیدو جہانو تو فرمائی لگی تغور مبلوا پدگی روٹی بانے زمالاس لگی دلے دے دیتا چھ ہر سمرہ اور بلشی پدی بانے اور اثر نکی دا سروری کونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ مرگر کیا رہا سر ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مونتے سخیر رو رسیدو چھ مودو بھی آواز رانا گئی حضور مبارک فرمائی سلور خیر درو رسیدل سو خیرہ توجہ بغوارم جی آقا مولا فرمائی چاچی پا ما بانی او کرد درو شریف لستو مولا کریم پا در انسان بانی لس رحمت نازلی
خبرہ ادوے موری جی سرور کون فرمائی اللہ دد پہ عمل نامہ کی لسنی کئی لکی سوچوی جی دے لسن جوڑنا ہو رہی شرفی کنا یار وقتی ملے سے اس بیا لشوی اس شرفی کنا سرور کون فرمائی اللہ زماد در امتی لس گناہن معاف کی سوچوی جو قدم ببولم والو کنا یار سرور کونن دا مدینی منوری جانان فرمائی اللہ زماد در امتی دا ایمان لس درجی اچتی کی یاد ایمان درجی دیو یاد جنت درجی دی دا مدینی منوری دا جانا سر یو خادم لگیا دے نوکری کئی او دا دی صحابی نم دے سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دیر بختور صحابی دے لس کالے دا عقید و جہان پڑے مبارک کے گرزولی دکڑے ہوگی ملمان رالا درستخان کی ملمنون روٹی رو باسیا دا مدینی منوری جانان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی چلارلو کورتے ہر مالو درستخان یوڑلو اور کی واچو جی اور لمبے وحلے لسان سات کی تیر شو صحابی وی چی ما سیز راواغست او دارو مال تنور پا دیمیس کی پا لمبو کے پروتی شروع چت میں کو نبسخیرت نبالکل اغا خوری تلر شوی او دا سی سپین پراکی والو عقل حیرانی کی عقل حیرانی کی اس عقل دا خبر نمانی نو عقل خستا شریعت خستا دا عقل محتاج ندے چتا تا ناس تا چی شابه تبا دا ما خبر ملیکو تو نمانی نو بیا خوان نکی نا اگا ملمان دا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نتپوس کئی انس دارو مال کمزے و دا کپڑا کمزے نراغل دا پا کمل کی تیار شیدہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ والا جواب ورکی چی پترات نشد چی پا کمل کی تیار شویدہ خدا اور چی بیمان دی اثر نکی نو دا دی اثر سبب وجدادا چکل بد مدینی منوری جانان چارندہ مکڑلو لپدے کپڑا بانی حضور مبارک بالمخ مبارک کچھ کر دے دا کپڑا دا حضور مبارک پر رخسار پورے لگے دلی دا قید و جہان دا رخسار دا لگے دو پا سبب باندی پا دی باندی دا تنور اور دا جہنم اور پہ باندی اثر نکی سروری کونین دا مدینی منوری جانان چی مکی موزمی لراغے دا مدینی منوری جانان چی مکہ موزم پر خودلا دا مکی مشرکانو کافران حضور تدیر تکالیف رسولیو صحابہ کرام والشہیدان کریو تکالیف و زحمتو نے پہ بانی تیر کریو سروری کونین دا صفا غرطو خطلو دا پا مکم وزمکی دے گلونو مخپن ورخات باندے
صفا مروه وته ویل شي الله دې مونږ تاسو ته بار بار وخایي د مدینه منورې د جانان یو تذکره د تورما سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه طائف تا تشریف یوڑلو سرور کونین کی طائف تا کل تشریف یوڑلو التپی دا کارو گزارو نوشولو اے دا مسیزو مسلمانانو زمونگو استاسو حقا نیاس بن پیغمبر اگر دیر ناغول پیغمبر چه دا چا دا خلیلال بصحابو پتلو کی گرزولی کانی راواقستل زید بن حارث ویزد مدینی منوری د جانان سروما سروری کونین بانی گزارو نکی گیا چه د شاہ طرف نپی د کانو باران شروع شدر عالم د حضور شاہ تا ادرے دلما چه ما بدا قیدو جہان شاہ سنبال کرلا داوڑے رگان دالو فل ٹیپ طبقہ جی کمو دابد حضور مخیل رالا د مدینی منوری جانان بانے بے د مخین د کانو باران شروع کرلو نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع مبارکی پوینو بان سریشولی زید بن حارث وئی زما محبوبی دمر زمان اوشتلو چی دا حضور مبارک دا بدن وین رالیو دا قیدو جہان پا پڑھو مبارک کیوں دری دی دا حضور پیسار دا وینی ڈک شو سرور کونین محمد رسول اللہ مغی کینی والے دے لگلاز چی تیر شد اللہ نبی پا ہوش بان راگے مولا کریم فرشتہ رولی گلا محبوب دیر رال خکڑلی دیر زخمی زخمی کڑلی تترا بہر شاہ زبد طائف دا آبادی پزمک باندے پری ندم دلتا بزمان یو کور پاتی نشی زب پید طائف دا غرون را یوزے کما زبد طائف دا آبادی نام و نشان ختم کما لا حضور مبارک پوین باندے رنگ دے او بیام دا مدینی جانان فرمائل اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون پتہ ہے کہ انسانیت کے نمر دلو اخلاق و خاون مان دیلی دلے چه کم قوم پوی نرنگا او پاکی قوم دا پارا رب تی مولا دا یو بخا مولا کریم دا یو بخا زویم چه دا حضور ذات نلوگیشم چه دا زندگی پا کم اڑخ ورزی بس دا رحمت او دا مین او دا محبت دا نغمی تروچتی گی سبحان اللہ دا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات ہم رحمت ما تا متوجی شی بچے ما تا متوجی شی اے دیکھو گور بچے ما تا گور بچے دا حضور ذات مبارک ہم رحمت تے طول رحمت تے دا حضور ذکر ہم رحمت تے
او دا قید و جہان اخلاق ہم رحمت دے ذکر فرمائی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك جماعت اسلام عزت مند و مومنان و مسلمانان رو نہ اللہ رب الجلال جل جلالہ بندگانو نہ سرور کونین احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشقانو امتیانو پتنگانو غلامانو اللہ رب الجلال جل جلالہ منگو تاسی مسلمانان پیدا کریو او دا مسلمانے دا دلیل پا دی خبر دی دا ایمان پا اجزاؤ کے یو جزدا ہندے کہ کم قرآن پاک پا نبی پاک صاحب الاولاق احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذات بابرکات نازل شوے دے اغبانے زمونگ استاسو ایمان دے عقیدہ دا چدا قرآن پاک حقیقت کے دا اللہ لجانبہ و جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل دے دا یو ډیر لوی قانون دی یو ډیر لوی آئین دی د مسلمان د دې دنیا د ژوند تیرولو او په دې ژوند کې د خوشحالۍ حاصلولو دپاره او د هغه لوی ژوند چې هغه د آخرت ژوند دی د هغه ژوند د خوشحالۍ حاصلولو دپاره مسلمانان د دې قرآن سره خپل لګو ساتي د دې سره مینه کوي په دې باندې عمل کوي د پاره د دې چې دار انسان د هغې لارې چې په کوم لار باندې انسان خپل رب ته نزدېکت کول غواړي د رب العزال د قرب حاصلولو دپاره دا یو لوی سبب دی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ دوی اللہ رب الجلال جل جلالہ یو کم سل کرتا پا خوب کی لیدلو
او بے زړه کې د ارزو تمنا ولرله کدا دل هم ما د رب العزال دیدار وکړو نو زه به عرض کوم چې اے پروردگار عالمه اے د ځمکې او د اسمان مالکا تا خو انسان خپل محبت له پیدا کړی او د هر انسان کوشش دا وي چې زه خپل رب ته نږدې شم رب ما ته هغه عمل وښایه په کوم عمل باندې چې انسان تا ته ډېر در نږدې کېږي یو ځل بیا هم دوی ته په خوب کې د الله جل جلاله دیدار نصیب شو او تپوس یې ترنه وکړو چې یا الله زما د زړه په کومې کې او زما د زړه په کور کې چې زما یو ارزو ده تا ته معلومه ده رب العزال زه د هغې مسلې حل کول غواړم او په دې ځان پوهه کول غواړم چې رب تا ته انسان نزدېکت کول غواړي دی دې څه کوي د الله رب الجلال جل جلاله د نور پیغام راوي کہ اے زما بندہ کم انسان چې دا غواړي چې خپل رب ته نزدېکت کول غواړم دې هغه قرآن وایي چې کوم قرآن ما د مدینې منورې په جانان نازل کړی دی د هغه قرآن تلاوت دی کوي د به زما دربار ترورو نږدې کېږي یو شاعر وایي که عمل که عمل دی پکر قرآن استاد زمکه پرېږده چې دا پورته اسمان استاد تور ډېر دي خو زړه د خالد غواړي خالد بن ولی شجهان ستا دی ګورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دور نه وړاندې کلمه چې د مکې معظمې کفارو یا د مکې معظمین مشرکینو په میدان جنگ کې فتح غوښتله یا به یهودو فتح غوښتله یعنې غیر مذهبو به فتح غوښتله په یو بل قبیلې باندې نو سوال به یې کول ربه زه د نه د دې جنگ او د دې میدان فتح د مدینې منورې د جانان په خاطر باندې غواړم ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين او بیا چې هر کله جناب محمد رسول الله دوی لراغې نو دوی پیژنده چې دا هغه قوم مولا دی دوی پیژنده چې دا هغه آقا و مولا دی کفرو به نو په دې کفر اختیار کړ د ده د نبوت نه انکار وکړ نو رب العزال فرمایل چې یا خو هغه خلک وی چې د ده په وسیلو په خاطر به مو ګټه غوښتله حاجي او یا اوس چې هغه رسول راغی د هغه د رسالت نه انکار کوي نو رب فرمایل چې فلعنة الله علی الکافرین لعنت دی دا الله رب الجلال په هغه خلکو باندې چې کافران دي ناشکر دي
آگے خلق بعد مدینی منورے د جانان پا خاطر گٹھ غختلا او د بدر پا میدان کی دری سوا بیانس کسان صحابہ کرام والاری او دا دری سوا بیانس وڑا کسان چیدی دا دا قرآن حافظان دی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی رب لا زال مقابل کے مخالفین پہ ہزار گو دی 10,000 نے امتادات سیوارے ما چکم گلنا او دا بدر میدان ترا وستلی دی اگر 300 دیار لستی نو دیو دلسو کی رب لا زال کتب دنیا کے خپلم جوندے کل غاری او دا قرآن دا درس تدریس باقی زندہ پاتے کول غاری رب لا یزال جل جلالہ دا دوی پخاطر دا دی میدان جنگٹ غارما یا اللہ تو دا دوی امدادو کا دا دی پسینوں کے قرآن روکتے اس قرآن اللہ قرآن قربانی غواری نام وورے ہے دا افغانستان ازمک شریعت راغلے دی خدا خبر دا چانا پٹا ندا چې دا افغانستان په سرزمین یو لږ دی داسې نه دی پاتې شوی چې په هغې د مسلمان وینه نه ده توی شوې په دې پوهېږې دا قرآن قربانی غواړي دا مې اورې که ته دا په خوله وایې چې یا الله شریعت راولې او شریعت راولې او شریعت نه چې تر څو دې ورته د جګر وینې نی ورکړي تر څو دې ورته د جګر وینې نی ورکړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم پوره دې خبره ته غوږ کېږدې د هغه هره دعا د الله په در قبوله وه لیکن په مکه معظمه کې چې د مدینې منورې د جانان د خولې مبارکې وینې قربان شوې نه وي شریعت نه راغی چې په حرم کې صدیق اکبر وهلو خوړوي په حرم کې د مدینې منورې جانان زخمی شلو پلارو کسو کی د سرور کونین د طائف لارو کسو کی د مدینی منوری د جانان په بدن د وینو سیلابونو بیدلی پړې مبارکی د وینو نډکی شولي پزرګونو صحابه کرامو د اسلام او د قرآن د پاره قربانی دلو داغه وجه سوا قرآن قربانی غواړي قرآن جی لکشو سروے اگر شے ممکن نشتا ممکن قربانی شتا پدی اسلام پدی پاکستان کے یا اللہ آغا شریعت راولی کم شریعت چی دا رسول اللہ مبارک پا دور کیوں آمین وائے یا اللہ آغا شریعت راولی کم چی دا عمر سے پدور کیوں امین وائے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن منی ایمان روڑی واسی ایمان روڑا کنا دا کل خلق قربانی ورکا د مدینی منوری جانا پسرا روان دے تورا ور سره دا چاوته استلسی راغی او د ابو جهل سر سلا کوي متوی چې ابو جهل
تو عمر رسول اللہ مبارک پسیلے گی سلو خان لالا پہ نام کے راکے خدا را تو وچ دا رسول اللہ مبارک نبی دیو کن دے زو اسم روانم اسم ما پا حقیقت پوئی کا کنا خیال دے جی ابو جہل و توئی زما بھی پساد دا ربانی قسمی چه سنگ صد سلور مسمان ورزلند دے دا دین زیاد مدینی منوری دا جانان نبوت زلند دے لیکن زما پی سرداری خرابی گی زخبل سرداری نشن پر خودے ویش غلام دا یو دا تمامی امت افسر شاہ کرپ عشق دا یو کی عاشقان پزان لکنا شغلام دا یو دا تمامی امت افسر شاہ اور کرپ عشق دا یو کی عاشقان پزان لکنا یا سڑے ہوئی جو سردار جوڑی گم نہ دے بداقہ دو جہان غلامی قبلی کہ نہ بقبلی قبلی بکنے گی اعلی بدے دا تمام امت سر جوڑی گی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تر راگست دا پا اسبان ناسور دا قوم اولا پا سرا روان دے لیکن آگاہان چاور طویل چل تبھی وید مدینی منوری دا جانا سر مبارک تم حاجت راگلے زد مدینی منوری جانان شہید کوما شاوتوی ظلمی خاموش کینا تو خدا قیدو جہان پا شہادت پسی گرزی لیکن پتدت نشتا چی خور او اخید دوار دا مدینی منوری پا جانان مسلمانان شویدی تو خدا کا شہادت پسی جی اور خور و رور دی پا قید جہان ایمان روڑے دے باڑو پہ مسلمانی قبولہ کرے دا ویچے دا سوے کچھ ورسہ تپوسو کا عمر سے دا اسم خوارو دا خور پا طرف روانش آقو مولا پاتش زم اول خور نہ تپوس کوم بیا اوخی نہ تپوس کوم چه دا مس چلو کا چه دا مدینی منورے پا جانان مو ایمان روڑو زم او دوار کیوم چندے نہ پریدم دا اسدنالن آواز دا خور مبارک کی پکور کی ووری دیشو حباب بن منظر لگیا قرآن ولی سبحان اللہ دا عمر سے خور مبارک امناس ترا اوخ مبارک امناس دے حباب بن منظر وتویتا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى قرآن شروع شجی عمر سے نور پر لرزی دور آگئی یودم تلاحبتی کی نو اصطلاح دا عمر سے پکور کی چک مستعدے پھٹی گی لو دبدبو جی او خیم ناستے پالن کی یو سو پاری دا خور مبارک کی دلاس کی دا قرآن نیولی وی خور توی داتا سرس دی وی ما سرد اللہ رب جلال جل جلالو کلام دے پدی ٹیم کی دے ورننوتو پلو خیر ایسان کرو وی داسی یودم دی پتورن وہما زتانن طول زخمی زخمی کو مچی زخمون دی دردیگی او چی کل در باندی سڑے شنو بیا بدی شید کو ما دن نران لوتلو خارج قتل خاون مبارک ولرونی علو نخور مبارکی پیولاس کی قرآن لے پبلاس ورگے دے عمر سیب لاسونا نسی وی عمر سیبت رب سنبال کا پل پالوانی دی سنبال کا زگل استاد دبدبین نیریگم
زمو خستا د دین نه یریږي مونږ د مدینه په جانان ایمان اورې دیو مونږ دوړه په ځان قربانو خاون مبارک ولا پوینو باندې رنگ کړو اور مبارک په دوړو لاسونو باندې د اور جامې نشي عمر صاحب تورا را واغستلو خور مبارک باندې بدري گزاره کوي د بدن نه ویني روان شي وتويد مارور وولا داخلا د بدن ویني دي کله ما دا بدن ټول بوټي شي ټول ټوټي شي او زما دا خاون زر کرته پدی سے باندې قربان شي خدا میں ورسی د مدینه منوری د جانا نظم مخنوری او خیبی ہو سے گزار شروع عمر سے توسعی سشوار کتاب سشوار پانے واللہ نشو خور مبارک و تلاش نشی خبردار روڑان دے نشی قرآن فیصلہ کر لا یمسہ الا المطہرون تا ایمان نہ دے روڑے تی ما قرآن ترانی نزدیکی دے نشی فیدا تا سلوستو خورو تی وورم عدالوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن لتشقى دا عمر سے موجود بانی لرزان راگے یریون ولود قرآن جلال پہ غالب دلاس نہیں تر پریوتلا دلاس نہیں دال پریوتلو راگے خور مبارک جی تکین استلمات قرآن ہوا تبیاوی ما انزلنا عليك القرآن لتشقى عمر سے بتوئی چھ خوری یو کارو کا پچھے سنگا وہی مومن لچ دا حقیقت کی دا اللہ قرآن نے دا مدینی منوری پہ جانان باندن آجر شوئے ما دلاس دا انسا او دا مدینی منوری دا جانان در بات میں بوزز بی ایمان روڑما عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغے دا زید بن ارقم کر آقا و مولا حضور پر نورا ہر نور ملا نورا شافی یوم النشورا رسول مکرم شفیع معظم نور مجسم وسیلہ بے کسا مہمان الامکا سید مرسلہ شفیع آسیہ تاجداری حرم وقاری حرم سرور مدینہ سرور سینہ باعث تخلیق کائنات فخر موجودات محبوب کردگار مقصود کردگار نہ تمام مرغم خوار فقرآن سی والدحال الوسطار واللینزل فی تابتا محمد رسول اللہ دنتک دے ایمان تلا غارن کی دی خور سر لا خبری ندکڑی انتد مدینی منور جانان لا سن پور تکڑی وہی غبائے تدی دو عمر کی یو عمر مسلمان کا رسول اللہ مبارک فرمائی وہی دا عمر سے مسلمانی ما دا خدے نغخت دا نا ما پا خدے مسلمان کرے دے راگے جی دا رسول اللہ مبارک دربار تحویری گی سوار کانین تاجدار حرم چکل دا اصغر سارے وہ دلو آنکھوں مولا پالن کی کیناستلو
بجلال بان راگے اے صحابہ کرامو عمر سے پخبلی پہلوان ای نازیگی لیکن لندن بیو دا سردار دربار ترا روان دے دا مدینی منوری دا جانان یو اخت مبارک بم ازار نکی اخبل سربت بتلی کی یوسی راگے دا مدینی منوری دا جانان دربار تحجیری عقائد جہان کے دسلویخ تو انبیاء و طاقتو تسلیخ تو انبیاء جی اللہ اور عائشہ بھی فرمائی پا کائنات کی دا قوم اولا امر طاقت پا یو انسان کنو وہ دا حضور ستر کے دمر دا حیاء نڈکی وی کہ سرور کونین تاجدار حرم بحیثیت چیزی بی بیما خدا قائد و جہان ستر کے دمر دا حیاء نڈکی وی چی ماتا بیم نکتل دور دا حضور السلام ستر رکے وولے دلنو سرور کونین دربا تاجدار حرم وطو فرمال وروتل رکی عمر سیبران لوتلو آقو مولا تاجدار حرم وطلا سن پور تکڑلو اے عمر آئے سنگر آلے اغوط عرض کئی جی بابا وہی کم پریدے کم شڑے فقیر دا درد یما کم پریدے کم شڑے فقیر دا درد یما فقیر خما شڑیا سید الابرار نبی فقیر خما شڑیا سید الابرار نبی کم پریدے کم شڑے فقیر دا درد یما کم پریدے فقیر خما شڑیا سید الابرار فقیر خما شڑیا سید الابرار تو خودیر گران پاپا کاللہ استاپ مخصوال قوم آئے تو خودیر گران پاپا کاللہ استاپ مخصوال قوم سادہ روزی منوری لکردگار نبی فقیر خما شڑیا سید الابرار فقیر خما شڑیا سید الابرار کم پریدے کمی شڑے فقیر دا درد یما کم پریدے کمی شڑے فقیر دا درد یما فقیر خما شڑیا سید الابرار او دا جبرائیل پشان نامدار خادم استاد دریا دا جبرائیل پشان نامدار خادم استاد دریا دا جبرائیل پشان نامدار خادم استاد در کلو مکان کلو مکاستا پخاطر پیدا سردار نبی فقیر خما شڑیا سید الابرار فقیر خما شڑیا سید الابرار کم پریدی کمی شڑی فقیر بدھر دیما فقیر خما شڑیا سید الابرار اے فقیر خما شڑیا او چری بہو نکرم دمر نادانی احمقیا چری بہو نکرم دمر نادانی احمقیا چھپ جنت چھپ جنت باندشم خوخستا بھی دیدار نبی فقیر خما شڑیا سید الابرار نبی فقیر خما شڑیا سید الابرار اور کم پریدی کمی شڑی فقیر ددر دیما کم پریدی کمی شڑی فقیر ددر دیما فقیر خما شڑیا سید الابرار استادہ
روزینشم قربان یا محمد عربی روزینشم قربان یا محمد عربی کونو مکان کونو مکاستا پخاطر پیدا سردار نبی فقیر خما اوہ جی کمی پریدی کمی شاری فقیر دھر دیما فقیر خماش او دخدے دا پار بی نوا محمد امین کا وسوال بخدے دا پار بینوا محمد امین کا وصال چپرین اور دا فراق یوسو اشعار نبی فقیر خماش فقیر خماش رسول اللہ مبارک راگے پا قدمن کی پریوت سبحان اللہ کوئی تیرا میرا آستا کہ تو لوح قلم تک پہنچا تیرا معراج تک کہ تو لوح قلم تک پہنچا میرا معراج کہ میں تیری قدم تک پہنچا وید مدینی منوری جانا نا ستا معراج پلا مکان کیوں لوح قلم تو رسید لی نہ موسیٰ علیہ السلام معراج پا کوئی تور باندھ رہے لیکن دا عمر سے معراج نستا پاستا پا قدمونو کی نصیب شلو کلمہ اولا رسول اللہ مبارکی قربان بلال تو ویسی اذان کی سبحان اللہ چاہبا دا خدینو مغستے ہوئے پچار باندے دمد کعبی دا حرم نا آواز پورتا کی گی ناریشوری اللہ اکبر فورا مکب لازم اولر زیرا کفار بان زلزل آگے وہی دو خبروں شوی یا عمر سے وفات شو اور یا عمر مسلمان شو رسول اللہ مبارک تے مخاوارو چدا تورا مال دا دید پار راکر شیو چدا بدا قوم اولا پوینو کرن کے قربان دنن بعد بدا وستورا استاد دشمنانو پوینو کرن کی گی عمر سے افکار لراغلے و تخپل افکار شو عمر سے افکار لراغلے دام کے خودو دا قوم اولاد ظلف و دام کی گیر شا استاد ظلف و پنری تار کے بندی دی استاد ظلف و پنری تار کے بندی دی دا تخورو کے پراتی دی بادشاہان دیر جی ایمان روڑ جی اس دا عمر سے مسلمانیوں گوری چھ قرآن ستوئی کور تراغے دکور نبیادا دارت میدان تلاڑلو یو زنانر آہللو عمر سے تدرخواست کئی وی قربان استاد استرگن حیار آلی چلے ما پوئی کا وی بلارت لما استاد خاندانیوں سڑے رالو زما جامو تیلاس روا چلو عمر سے پا جلال بانی رالو دا عمر فاروق پا دور کی تاریخ پا دی خبر گواہ دے چی زناور بم پردی پٹی تناوڑے دل وی آو انسان سوک دے وی قرباستا بچے وی سماز ہوئے دی بچے آو وی خواہ دو دو کور تراغ حاغ سے مبارک روٹی تناستو وی بچیا زما بچیا زد یو خبرستان تپوس کوم خفران نشیت خروٹی تناستے
رومبای وړی دی دا خما په پته باندې پوی کا یو زنانه راغلی رستا په باب کې ما ته شکایت کوي دا رښتیاوي چا قربان دا رښتیاوي داسې خلک وی چې سباله په قسم خوري وي نه مې دې کړی یو انکار دی ها او قرآن هم کوي وی دا خو ما دروال قسم وکړو العیاذ بالله قسم په دو قسمه دی دروال قسم په کشتا چا چې قرآن قسم ته دروال قسم وي د ایمان نه لاسونه ووینځل ایمان بیلو وی یو ګناه را نشي د دویمې ګناه ته غاړه نه کیدم نو د پلاس کې لان وړی دا عمر سے برغه د گریوان نه ونیو کتنا لال درو غرزولو عمر خود پالوان نے بچے د گریبان ننی ولد د مدینی کسو کی زال پسرا کھاگی خلق وطن قربان شاداب لے وی زمانہ پی د مدینی شاداب خفکیگی زمانہ پی د مدینی شاداب خفکیگی زبدے سکما عمر سے بچے وی اے بابا جانا دلوی جامی سرین دا بادشاہ دا امیر المؤمنین زیم خیر دے کور کی مکے مکے مکا کور کی مکے مکی مکا خود کور نمی بہر تھمو باسا وی نہ بچیا پکھنزے کچھ عام مسلمانان تو تدوری ملاوی گی ہر تبنند امیر المؤمنین بچی تدوری ملاوی گی میدان تیرا وسط افلاح را غفتو افلاح اکم سوڑے چی دوری وی دورمار تیوی دورمارا وی قربان قربان وی دا سوڑے با وحل غواری خدا میں وورا چی پو رز دا قیامت دستا گریوانی و دا عمر بلاسوی کسڑکی دی دام را وسط چی دا عمر بچے دی دبے پا مزم وهم تپو شوغلوی رب پوشا بچے پا میدان کی اتڑ لو دا دورو تے تڑی سے با پا میدان کی اتڑ لو کلے چیتیا دوری وحلو مخراوارو بابا جانا دا عدالت ندین کار نکم خود گے شوئی ما دا تندی دلاس حلاکی گم بابا جانا یو جام برال رواست وچی اخس کم اوزما دا تند پی ماتشی بچیا دل تڑی رخل کم آنو بغختی لی ما چالا ندی ورکلی بچے مخفق کے گا خواہ حوضی کو سر بانے بدا مدینی منوری دا جانان سرو بس کی چکل لستیا دوری وحلو مور مبارک غالباً ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ رالا دا عمر سے بی بی مبارک رالا عمر سے تدرخواست کی چی قربان بس دے بے ہوش پریوت لو دالس دوری وط معاف کا وی اید ماں بی بی تپدی بانی مخفقی گا معاف کولے نسم اللہ نے دی معاف کری قرآن کے رب لادال دسل درو امر کرے زن اخبر بچی تیو درم معاف کولے نسم حتی چراغ مور پخ لغیگ کیونی ولو چیو کم سندری ختم شولی انا للہ و انا الیہ راجعون دو مر سے بچی ساور کلا اخیرا نہیں دوری دمور پغیگ کی اخوڑلا عمر سے براللو او دمور دغیگ نے بچیر آواز اے بچیا ڈر پنا دن ملوی کڑے بچیا چد مدینی منوری دا جانا سر دلہت کی ملاقات شی دا محمد الرسول اللہ سر دی ملاقات شی
او توای قربان زد عمر سے عدالت دلان دی وفا شوی ما د مدینه منوری جانان ته سلام نو آیا او توات قربان دعا وتکو ان شاء الله رب الجلال ولپد شریعت محمدی استقامت ورکی اگر شریعت خدای دی ملک راولی شوق سره امین وای بس زما خدا فیصله ده چې قرآن سره بل قانون نه لګي قرآن قانون سره تب علی بالقانون تغاره کې دي چې قرآن کې سوینا هغه کومه مسله ده چې دا غي حل قرآن کې نشته تاسو مسله شته چې دا غي حل په قرآن کې نه وي ها بل قانون خدای امداد غواړي چې تاسو خپل قانون کې دا غي اسباب او وسایل نیوي تاسو قرآن شته کنه ها کنه جی الہ العالمین جل جلالہ دی پر ملک دا قانون جاری کی اور نواز شریف چې کوم دی دا یو کار ډیر د نرتو کړی دی حقیقت دا دی حق باندې پټه او که په دې باندې صحیح عمل شو چې کوم سزا دا اور سړي د پاره هغه سزا سبا د وزیر اعظم د پاره وي کوم سزا چې دا عام تر سره د پاره هغه سبا به هغه سزا به سبا د پارلیمنت هاوس د تر سره د پاره وي د خدای په قانون کې به خان او غریب نشتا د خدای په قانون کې نشتا دی ګوره اته چې ته پکې بیا شنډه کې چې دا پرې د کاکاز ویل او دا پرې د ماماز ویل نه زه یا الله چې مونږ ژوندیو او په دې ملک کې आवाज وشي چې بس د نن نه بعد کچاري ختمه عدالت دې په هر ضلع کې به قاضي ماسوي د سپینې پګړۍ خاوند د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مسلک دلان دی د شریعت پابند سړی بناسي او په قرآن به فیصلې کیږي زبر توخیم ګوره دا جماعت کې استاتای کم وخت چې په دې ملک قرآنی قانون نازل شو شریعت نافذ شو نو دا مې استاتای ته په دې تمام ملک کې ګرځا کستا جامع ته چا پورته وکتل کستا عزت ته چا پورته وکتل ها ته بیا وګوره نن سبا د چرګ مرګ ګران دی او د انسان مرګ آسان دی دا غي وجه دا ده چې د سلو مقتولانو د سلو انسانانو قاتل مرګ کی هغه ژوندې ګرځي ها کنه ګرځي جی اللہ اللہ مگو تاسو نیکان کا شوق سر امین ہوئے بدی مکہ دی اللہ رب الجلال شرعی نظام نافذ کی اور الہ العالمین دا حاضرین جمع طول او بخا اللہ رب الجلال فرمائی قل اے دما محبوب اعلانو کا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون چی آیت علم خواندان او بی علم برابر دی کلک دا ملک عالمانو تا حوالہ شو تب بیاد دی ملک حالات ہو گوری بہرحال اللہ جل جلالہ کو تاسو نیکان کا وہ کہ اللہ جل جلالہ دا حاضرین جمع ٹول ہو بخی ترشی گناہونا اللہ رب الجلال زم کو تاسو ٹول معاف کی روان زندگی کی خدیم کو تاسو دا گناہونا نو ساتھی خدا خیر و برکت میں دارین و نصیب کی کور پبار میں حیا و پردو ساتھی ترشی گناہونا خدا ٹول معاف کی روان زندگی کی میں گناہون نو ساتھی یا اللہ سے چا پکوروں کی پریشانی دی بیماری دی خفگان نے تکالیف دی کور دی پبار دی مالی دی بدنی دی لسانی دی قولی روحانی جسمانی دی یا اللہ دا قوم اولا خاطر جل جلالو تمام مشکلات کو خوشحالو بدل کی چھ چا بچینی خدا نے کان بچی ولور کی چھ چا خدا نے کان صالحان وتلوی کی او یا اللہ ستا در ډیر لوی اولاد چې دا نه اولاد ډیر خوږي ګوره زکریا علیہ السلام سپینګیری شو سلو کال عمر اوریدلو خو چې کوم د تبلار نه دا سوال به کو چې ربا ما د اولاد راکا ما د بچی راکا هنالک دعا زکریا ربا قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه
خدا خلق بدن دنیا میں وجاد غواړي، خلق بدن دنیا جاه و جلال غواړي، خو خدا زما سترګې په دنیا کې په اولاد خوږې کا. نو اولاد ډېر نیک خوږ څیز دی ګورې ساتئ چې نیک عمله بچی وي، دینداره بچی وي، که نه شي. نو دا د مور او پلار دپاره د آخرت او د دنیا لویه ګټه یې ګورې. الہ العالمین چې د چا بچي نشته، دا قوم اولاد د تورو زلفو مبارکو په خاطر، د سرور کونین د نرم شونډو مبارکو په خاطر، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سپین مخ و دعا په خاطر خدای جل جلاله نیکان نیک فرزندانو له خدای ورکي، او چې د چا وي خدای نیکان صالحان ورته لوی کړي. حجي په شاسې ته دعا وکړي چې الله العالمین د بچو د غم وساتي، خدای کور په بار حیا او پرده وساتي، دې شته له خدای پاک سره د حلال او سره د حیا او سره د عزت ورکي. او الہ العالمین سیدی ګورئ، زه دا حقیقت تاسو ته وایم، زه د دې خبر نه چته مخ نشم اړولی چې زما کمزوري او زما مجبوري ته زما دوستانو نه دي کتلي، زما کمزورو ته او زما مجبورو ته زما دوستانو نه دي کتلي. که زه په غر یم دی غر له راغلي دي، که زه په اوبو یم دی اوبو له راغلي دي، که زه په دشتو بیابان یم دی دشتو بیابان له راغلي دي. یا الله دا ستا د حضور د خاطر راغلي دي. یا الله زما دا دوستان چې د هر ځای نه د لرې نږدې نه راغلي دي، د مدینې منورې د جانان په خاطر، یا الله جل جلاله د دارین خوشحاله او عزتونه وله ورکړي. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين